دا یو مولا دی زمونږ ورور دی او خلکو ته دین په دې نیټ باندې بیانوي. انشاءالله مقصد به دی چې خلکو ته صفا دین وښیم، لیکن خلکو له د اسلام په جامه کې په ګوړه کې زهر ورکوي. ځکه دا شانتې خبرې بیانوي چې هغه په قرآن او حدیث کې نشته او د هغې نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کوي. مولوي صاحب تا ته د خیرخواهي په نیت باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث ویم، ځکه چې یو مؤمن کله دا حدیث واوري نو هغه انتهایی په دې سره زیات یریږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. چا چې په ما باندې قصدن دروغ ویله دا انسان د ځان له د اور نه د ناستې ځای جوړ کړي. عوام خلک وایي چې یاره موږ د چا ومنو، ځکه دا یو هم راته یو صحیح خبره کوي دا بلم. مونږ وایو ای عوامو تاسو خو مونځ پیژنئ که نه، په مانځه باندې خو پوهېږئ که نه چې یو مولا ته مونځ نه زده، د مانځه په الفاظو کې 14 خطایانې کوي. به خلکو ته قرآن او سنت او دین څه وښیه، راشئ تاسو د ده دا مونځ واورئ، په دې کې 14 غټې خطایانې داسې کړي چې په هغې باندې د انسان مونځ بربادېږي، فاسدېږي. دا داسې غلطیانې دي چې عوام پې هم پوهېږي او معنی هم غلطه ده او مونځ پې فاسدېږي. راشئ تاسو یې لږ واورئ د ده مونځ. اولنۍ غلطي د صاد په ځای باندې سین وایي، اهدنا الصراط المستقیم. ورپسې بیا یې د صاد په ځای باندې سین ویلې، صراط الذین. درېم او څلورمه غلطي وایي قل هو الله احد. دا قل هو الله احد دی، یو کافي ورکوټی دی او بل ها په ځای باندې حمزه ویلې ده. معنی دلته کې دا جوړېږي د قل په ځای باندې د کل ویلې، قل معنی اووایه او د کل معنی اخره. نو معنی دلته کې دا راځي چې اخره ای پیغمبره الله یو دی. استغفر الله. قل الله احد الله الصمد قل الله احد الله الصمد. پنځمه غلطي دا وایي ولم یقل له، دا قاف یې غټ ویلی دی بلکې دا قاف نه دی بلکې کاف دی. ولم یکن له، ولم یکن له کفوا، ولم یکن له کفوا. شپږمه غلطي دا وایي سبحان ربی العظیم. دا ربی العظیم نه دی بلکې ربی العظیم، با باندې شد دی. سبحان ربی العظیم صحیح شو، سبحان ربی العظیم صحیح شو. وما او اتمه غلطي دا چې هغه دا وایي سمی الله، د سین په ځای باندې صاد وایي او د عین په ځای باندې یا وایي. چوت شوي سمی الله لمن حمده، چوت شوي سمی الله لمن حمده. نهمه غلطي دا وایي سبحان ربی العلا. دا سبحان ربی العلا نه دی بلکې داسې سبحان ربی الاعلا. سبحان ربی العلا، سبحان ربی العلا. دا به څه وی؟ دا به 3 پیرې وي. لسمه غلطي دا وایي التحیاتو، پتا باندې کړه زبر وایي بلکې کړه زبر پې نه دی بلکې همداسې زبر دی پې، التحیاتو دی. التحیات لله، التحیات لله. یو لسمه غلطي دا وایي ایها النبی، دا ایها النبی دی. ایها النبی، ایها النبی. دولسمه دا وایي عباد الله. دا عباد الله نه دی عباد الله، دا عین په ځای باندې حمزه وایي. دا وعلى عباد الله الصالحین. دیارلسمه خطی صالحین په ځای باندې دا صالحین وایي، ګول ها وایي. وعلى عباد الله الصالحین. څوارلسمه غلطي صاد باندې ضمه وایي، الله الصمد وایي. قل الله احد الله الصمد. پنځلسمه غلطي دا الله اکبر په ځای باندې الله اکبر وایي. الله اکبر وایا، الله اکبر وایا. مونږ عوام ورونو ته وایو چې هر پټګي والا هر غټو ویښتو والا مولا نه صحیح ده، دا زمونږ ورور دی، مونږ د دې اصلاح کوو، خو لیکن مونږ دته وایو چې مونځ زده کړه، د مانځه الفاظ سم کا، ځکه تا نه چې کومو کسانو مونځ زده کړی دی نو غلط یې زده کړی، د دې ټولو ګناه تا ته رسي. د عوامو نه زما ګیله دا ده چې دی هر څه کې تحقیق کوي، دنیا کې معمولی شي اخلي نو په هغې کې دوکانونو باندې دی ګرځي، لیکن د دین خبرې چې کله راشي په مانځه کې دی تحقیق ونه کړلو، په احادیثو کې دی تحقیق ونه کړلو، په مسایلو کې دی تحقیق ونه کړلو او د دنیا په باره کې ښه تحقیق کوي. الله نه ویریږئ، لږ د دغه شیزونو د دین په باره کې هم تحقیق شروع کوي چې یو مولا کومه خبره کوي آیا د قرآن او د سنت برابره ده او که نه ده.